السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې نن ماښام یو بنګالی دی نو مېلمستیا کړې ده، په دې خاطر وایي نوی کال لا نوی سوی دی. ګوره بیا بل نوی کال موږ چیرې یو؟ دې ډوډۍ ته سړی اوس ورسي که نسي ور. محترمه دغه کال خو د عیسویانو دی، عیسوي کال دی. نو هر ځای چې عیسویان هغه خوشحالي ورباندې کوي، د هغو دپاره دا نوی کال دی. زموږ ستاسو دپاره دا نوی کال نه دی. زموږ ستاسو نوی کال هجري کال و تېر سو. خو یو روایت کې راځي، حدیث مبارکه کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم، که د تشبیه مشابهت د قوم سره وکړي، دا قوم عادات په ځان کې راوستل، دا قوم اخلاق تی په ځان کې راوستل، دا قوم لباس تی مختاره کوي، دا قوم رواج دی مختاره کوي، نو فهو منهم دی، نو په هغه سب کې دی، په هغه ډله کې دی په ورځ د قیامت. دا حدیث ډېرو کتابو دا حدیث مبارکانو ذکر کړی دی. امام ابي حفص رحمت الله علیه مبارک وایي لو ان رجلا عبده، که یو سړی عبادت وکړي د الله جل جلاله 50 سنه 50 کاله، ثم جاء یوم النیروز، بیا د نوروز ورځ چې په دا پسرلي باندې رانوي کېږي، هم دا د مجوشیه ورځ ده، لکه دا اوس چې مثلا دا عیسوي کال رانوي کېږي، نو کې هدیه یو تحفه یو چاته ورکړه د په وجه د تعظیم د دې ورځې، نو دغه سړی ویل ایمان څخه اوسي، کافر کېږي، ځکه موافقه یې د مجوسیاو سره وکول. نو دلته موږ د کفر فتوا پر چا نه کوو چې څوک په دغه ورځ مېلمستیا وکړي، وایي نوی کال. دا ورته وایي چې بد کار دې وکړي، د اهل کتاب سره د مشابهت وکړي. مسلمانان باید په دغه ورځ کې هغه د دې عاداتو چمونه پرېږدي. موږ دپاره خپل کال معلوم دی، خپل اختر معلوم دی، نو باید له دې شیانو څخه موږ ډېر اجتناب وکړو. محترمینو، ځانونه ورڅخه را کنټرول کړو. ما دغه مېلمستیا ورته ورځي، که بنګالۍ کوي، که هر څوک کوي. مرقات، شرح د مشکات، جلد اتم صفحه 155 کتاب لباس الفسانی کې دا حدیث مبارکه پوره وضاحت ورکړی دی. نو او دغه رنګه علما کرام وایي شرکت په اعیادو کې د کفاره و، د هندوانو یا د عیسویانو په اخترانو کې شراکت کول، نو دغه هم یو نوی شراکت دی. نو دی که پارک ته نسي تللی، بلې خوا ته نسي تللی، بس دغه شراکت یې وکړي، مېلمستیا یې جوړه کړه، خلک روان دي. نوی کال خو مال مخکې درته زموږ کال معلوم دی، مبارکي هغه مستحب ده او لمانځل یې مستحب دي، په طاعت په عبادت سره د آینده کال لپاره د عبادت ملا تړل. دا د عیسویانو موږ خو نو څوک کې هندوان سول، څوک عیسویان سول، څوک روسان سول، اوس بیا چینایان پیتپزي هم راوتلي دي. بس خو که د دنیا هر مقتدر هر پاور و، بس د هغو عادات و رواجونه په مسلمانانو کې اوس شروع دي. هغه نبوي ژوند د ټولو له کورو ووتي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دغه د عیسویانو د اختر را روان دي، دا د دې په اختر کې سړی شرکت وکړي. محترم دا موږ مخکې واضح بیان کړې وه، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس څخه روایت وی من کثر سوا د قوم فهو منهم، که د هر قوم سفر ډېر کې په دې کې به یې، یعنې په دې کې به راپورته کېږي. او دغه رنګه ومن رضیه عمل قوم، که څوک راضي شو د قوم په عمل باندې، نو په هغه کې ورسره شریک سولو، په هغه کې ورسره دی ګډ دی. کنز الاعمال جلد 9 صفحه 2 رقم د حدیث 3715 کتاب صحبت من قسم الاقوال. او دغه رنګه مالک رحمت الله وایي که څوک کافرانو و د خوشحالي و ځای ته ور ووتي په د نوروز په ورځ باندې یا په نورو دغو کې، نو دا کفر دی. شرح د فقه اکبر
صفحه 180 فصل په الکفر صریحا او کنایتا او دغه رنګه په توای بزازیه پر همیش د اندیې جلد شپږم صفحه 333 کتاب الفاظ السادس په تشبیه. نو محترمه په دغه مجامع او په دغه شانو کې شراکت کول دا که د دې ورځې تعظیم کوي سړی په کافر کېږي او که په هغه باندې نه پوهېږي لکه دا اوس مسلمانان چې ورځي په پوهېږي نه بس هېڅکې غورځېدلي بیا نو په کبیره ګناه کې اخته دي په کبیره ګناه کې ښکېل دي. باید مسلمانان له دغو څخه ځان وساتي. دا د کفر کافرانو اعیادو اخترونه چې دي باید په دې کې بلکل شراکت ولا نه کړي. باید په دا ورځ سړی وظیفه وکړي تلاوت وکړي چې خدایه موږ دې له دغه غټ مصیبت چې کفر دې له دې دې خلاص کړي زموږ دپاره خپل اختران دي چې هغه د جمعې ورځ ده عیدین مبارکان دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمینو، سبا زما په فکر 2020 عیسوي کال را نویدونکی دی. لکه څنګه چې مخکې د دې متعلق بیان در سره کړی و، ځکه موږ علما یو مسؤلیت لرو چې امت مسلمه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام پیغام ورسوو. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تاسو اجتناب وکړئ هغه د الله د دشمنانو چې هغه یهود او نصارا دي د هغو په اخترانو کې شراکت مه کوئ، د هغو له اخترانو څخه ځان لرې وساتئ، ځکه د الله عذاب او قهر پر دوی نازلیږي. تاسو به ورپکښې وسوځل سئ، تاسې به ورپکښې برخمن سئ. نو دا چې بعضې خلک نن شپه یو بل ته مبارکۍ سره استوي. محترمینو، زموږ ستاسو لپاره اسلامي کال، هغه شرعي کال، هغه اسلامي سنه، هجري سنه، هغه زموږ ستاسو تاریخ دی، هغه زموږ ستاسو کال دی، هغه زموږ ستاسو اسلامي سنه ده. د هغه مبارکي مو درته بیان کړی و چې پروا نه لري، څه مشکل نه لري. دغه د یهودو او د نصاراو له دې څخه اجتناب وکړي. محترمینو، نن به داسې ډېر خلک یو بل ته به ګلان او مبارکۍ و شان سره استوي. اجتناب وکړي له دې کارو څخه، اجتناب وکړي. حدیث رقم 8940 صفحه 18 جامع شعب الایمان د امام بیهقي جلد نمبر 12. نو محترمینو، دغه نن شپه او د سبا ورځ خورا د بعضې مؤمنان سرګرمي یو بل ته ګلان ګېډۍ شان استوي سره، په دې کې اجتناب وکړئ. له بنده مرغه موږ نوم د اسلام را باندې پروت دی، ابا و انا مو مسلمانان دي، موږ چمونه د کافرانو شروع کړي دي. د کافرانو لباس، د کافرانو عادات رواجونه، د کافرانو چمونه ښه خوند اوس مسلمانان تور کوي. زموږ دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ژوند د هغه هم سیرت دی هم صورت دی. زموږ نجات په هغه کې دی. تاسو اجتناب وکړئ. محترمینو، اجتناب وکړئ. نو له دې مبارکیانو له دغو څخه ځانونه وساتئ. او په خارج کې کوم وروڼه دي په دغو ورځو کې خپل تلاوتونه وظیفې کوي، دوی د صلیب عبادت کوي، دوی د الله په نافرماني کې دي، په شراب په کباب اخته دي. تاسو الله ته لاس پورته کړئ چې یا ربه موږ په داسې ملکو کې یو چې هلته ستا عبادت نه کېږي، دوی ستا په مقابل کې د بل چا عبادت کوي او ستا نافرماني کوي. الله ورته وه موږ وبخښه د دغو بدو کې پراته یو، په بدو کې ژوند کوو، ته پر سجده پراته یو، الله موږ وبخښه. نو به الله وبخښه. او دا که تاسې سهار په پتلانو په شم شو دی، که کلیم شو دی، دلته دی یو نوم پرې ایښی دی، که کلینټ شو دی، که ټرمپ شو دی، ولک خبره یم، خو که بوش شو دی مرا چی شو؟ کلیم شاپ. زما دا شان هم نه دي زده. دا کلیم شاپ په دغه کې راووځي، ماره ورګډ سي. اجتناب وکړئ. محترمینو، خارج چې کوم وروڼه دي هغه دې بیخي اجتناب وکړي، د دوی اخترانو د خوشحالیو وروسته دي نه ورځي. الله دې ستاسو او زموږ ژوند ټول پر شرایط برابر وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرته.